بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. در حمد صلاة و سلام وروسته د اسلام د اقتصادي نظام د درسونو په لړ کې نن یو لسم درس وړاندې کیږي د اسلام بانکي نظام. انسان اجتماعي مخلوق دی، غذا، لباس او کور ته اړتیا لري. خپلې اړتیاوې د نورو د مرستې څخه پرته سرته نشي رسولی. په معاصر وخت کې بانکي سیستم د ژوند د ضرورتو د جملې څخه ده. د اسلام بانکي سیستم د وحی د قرآن او نبوي سنتو څخه خړوبېږي. د دغه بحث اهداف او مقاصد د بانک معنا او مفهوم، تاریخچه، بانکي چارې د اسلامي تمدن په سوري کې، بانکي چارې د وخت ارزښتناک اړتیا، د بانک ډولونه، د بانکي نظام د غربي نظام په رڼا کې او بانکي نظام د سوسیالیزم په رڼا کې، د کاپیټالیستي نظام بانکي اصول، د اسلامي بانک پیژندنه او اهمیت، تاریخچه، د اسلامي بانکداري اصول، د اسلامي بانکونو د بری لارې چارې، د اسلامي بانکونو په وړاندې خنډونه، د اسلامي بانک کاري څرنګوالی، د اسلامي بانک خدمات په اجتماعي وده کې د اسلامي بانکونو رول، د اسلامي بانکونو د بری شرطونه، د اسلامي بانکونو د ټولنیز مسؤلیت ډګرونه به موږ انشاءالله په دې بحث کې وړاندې کړو. د بانک کلمه د ځینو علماو په نزد د ایټالوي کلمې بینک څخه اخیستل شوې ده. معنا یې د سرمایې او د سرو زرو کارول دي. ځینې نورې جرمن لفظ بیک څخه ماخوذ بولي چې د مشترک یو ګډې سرمایې په معنا ده. جامع تعریف د بانک داسې شوی دی: بانک له هغې ادارې څخه عبارت ده چې د زرو پیسو معامله په مخ بیایي، د خلکو پسنده سوې پانګه د امانت په توګه راټولوي او بیا یې اړو خلکو ته د تولیدي او غیر تولیدي چارو لپاره په پور ورکوي. په لږ سود یې امانت اخلي او په لوړ پور یې سود ورکوي. تاریخ پوهانو لیکلي دي چې بانکي چارې د میلاد څخه 13 پېړۍ دمخه د حمورابي تر دور پورې اړیکه نیسي چې د پورونو د راکړې ورکړې قوانین یې تنظیم کړل. 4 پېړۍ دمخه د میلاد څخه یونانیانو هم بانکي چارې کارولې. له یونانیانو نه رومیانو ته انتقال وکړ. د اسلامي شریعت په رڼا کې مسلمانانو د اسلامي دور په مهال داخلي او باندنۍ حوالې پیژندلې. زبیر بن عوام رضی الله عنه د خلکو مالونه په مکه کې اخیستل او په عراق کې به ورور به د خلکو حوالې اجرا کولې. همدارنګه د بصرې په ښار کې په 400 هجري کال خلکو چکونه د سوداګریزو اهدافو لپاره پکارول. د دې کار لپاره مهر او ګواهان هم درلودل. پخوا وختونو کې به چې نه پیاوړی دولت او نه نظام، هر یو خواته به د غلو، داړهمارانو زور او تسلط و. روپۍ ساتل د ځان بلا ګرځېدلې وه او خپل څښتن ته د هلاکت او بربادۍ سبب کېدل. خلک مجبور وو چې یا ټولې روپۍ مصرف کړي او یا یې په ځمکه ومنډي. په پای کې خلکو خپل مال او دولت ځینو مخاورو او د قدرت څښتنانو سره امانت ایښودل. په پای کې د امانت ساتل زرګران ونیو، ځکه هغوی سره د جواهراتو او ګاڼو ذخیرې موجودې وې. د ساتنې لپاره د اوسپنې لوی او درانه سیفونه او صندوقونه هم درلودل او وسلوال لښکر هم درلودل. زرګرانو به سند ورکړ. لومړی پلا به پیسې هم ورڅخه اخیستلې چې زه د تا مال ساتم نو ماته به د دې ساتنې روپۍ به راکړې. کله چې زرګرانو صرافانو ډېره ګټه ولیده، د حفاظت کمیشن یې لغوه کړ. وروسته یې بیا نور ډېر خلک میدان ته راووتل. د امانتونو د لاسته راوړلو لپاره یې خلکو ته تمه او حرص ورکړ. یو څه اندازه سود یې هم ومانه. لومړی ماډرن بانک د لومړي ځل لپاره د ایټالیا د وینز په ښار کې په 1586 میلادي کال جوړ شو. بانکي چارې د وخت مهمه اړتیا ده، له دې نه پرته د خلکو ژوند سخت ګرځي. د اوسني تمدن لپاره بانکونه لاندې خدمات ترسره کوي: د پیسو ساتل او بدلول، له یو ځایه بل ته د پیسو حواله، په صادراتو وارداتو کې اسانتیاوې، دا ځکه چې بانکونه د اعتماد ځای، بانکونه د شراکتونو سهمونه هم خرڅوي، د مالي سندونو ساتنه او د سیاحتي چکونو صادرول.
له خلکو د مالونو را جمع کول په صنعت سوداګري او زراعت کې پکارول. په همدې اساس بانکي خدمتونه د دې وخت مهم اړتیا ده چې ورڅخه غفلت له امکان نه وتلې خبره ده. بانک چې دا ګڼ ډولونه لري. یو ته وایي مرکزي بانک. دغه د حکومت بانک د یو مملکت په نظام کې مهم حیثیت او مقام لري. د نوټونو چاپول، د مملکت مالی نظام ته قوت بخل، په مالی چارو کې د حکومت مشاور، د بیروني پیسو تبادله، د نورو بانکونو څارنه، د نورو سوداګریزو بانکونو لپاره ولسوالۍ پناه ځای، په زرو او روپیو کنټرول، د قیمتونو د پورته کېدو او ښکته کېدو مخنیوی. بل چې دی تجارتي بانک دی. دا د ګډې پانګې څخه جوړیږي، په داخل کې سرمایه برابري، له خلکو څخه امانتونه اخلي، بیا یې نورو اړو خلکو ته ورکوي. د پانګې د انتقال او ساتنې دنده هم اجرا کوي. دریم چې دی صنعتي بانک دی. د صنعتي ادارو مالي اړتیاوې پوره کوي. د صنعت لپاره اوږده او متوسط قرضونه ورکوي. د یو مملکت لپاره صنعتي بانک ډیر اړین دی. څلورم چې دی زراعتي بانک دی. د ځمکې څښتنانو ته اوږدمهاله او لنډمهاله پورونه ورکوي، تر څو پرې تراکتورونه، کیمیاوي سرې او تخمونه واخلي. په هغو هېوادونو کې چې اقتصاد یې په زراعت ولاړ وي، دغه بانک ډېر اړین دی. او پنځم د تبادلې صرافۍ بانک چې هغه کرنسي بدلوي را بدلوي. دا بانک د تبادلې صرافۍ کار کوي. د نورو هېوادونو کرنسي اخلي او خرڅوي او د بیروني تجارت لپاره پانګه برابروي. خو په دغو بانکونو کې په عمومي ډول د حکومت د بانک لخوا بندیزونه لګېدلي. د مملکت د اقتصاد او مالي پالیسۍ خلاف کار نشي کولی. بل چې دی د پسنداز یعنی د بچت بانک. دا بانک له خلکو څخه لږ بچت اخلي او په سود یې ورکوي او خلک سود ته هڅوي. اوس په دې باندې بحث کوو چې بانکي نظام د پانګوالي او سوسیالیزم په سوري کې هر یو نظام ځان ته اساسات او فکري بنیادونه لري چې اقتصادي سیستم په هغه بنیادونو ټینګښت مومي. دو معاصر سیستمونه کاپیټالیستي او سوسیالیستي سیستم جلا سیستم لري. موږ به اول د کاپیټالیستي نظام د غرب بانکي سیستم به اول په باندې بحث وکړو. په دغه نظام کې سود وي او د سود په اساس تعامل صورت نیسي. په لږې اخلي او په ډېرې ورکوي. بانک مثلا له بل چا نه اخلي په 0% خو خرڅوي بل چا ته چې ورکوي نو په 10% یې ورکوي یا په 40%، نو 20 یا 10% ګټه کوي. زیاته ګټه په لاس راوړي. د بانکونو هدف د زیاتې ګټې لاسته راوړل وي، اگر که له اخلاقي ارزښتونو یا د ټولنې له ګټو سره په ټکر وي. د زیاتو ګټو ستونزه بانک پورولو ته پور ورکوي او زیاته ګټه ورڅخه اخلي. د پور د تاخیر په صورت کې اصل پانګه د ګټې سره یوځای کوي، په سود یې محاسبه کوي. د افلاس په صورت کې پرې قانوني اجراءات صورت نیسي، نو په همدې بنسټ اقتصادي ستونزه رامنځته کیږي. نو په غربي نظام کې سود وي او اوس ګورو چې سوسیالیستان څه کوي. په سوسیالیستي نظام کې ټول بانکونه د دولت په واک کې. دلته ځانګړي اجنبي بانکونه شتون لري، خاص بانکونه نه، نو ټول بانکونه دولتي دي، خارجي بانکونه هم نه وي. په سوسیالیستي نظام کې بانکي سیستم په دې توګه چې یو مرکزي بانک دولتي بانک، د نوټونو چاپول، د دولتي حسابونو ساتنه، د دولتي پروژو څارنه، او بل چې دی سوداګریز بانک دی، د بیروني سوداګرۍ ذمهواري په غاړه اخلي. او دریم چې دی ذخیروي بانکونه دي. دغه بانکونه د خلکو له تنخواګانو څخه یو څه برخه په اجباري ډول ستنوي. په سوسیالیستي نظام کې سود وي، مګر پانګوال نظام کې سود د عرضې او د تقاضا په بنسټ وي. البته په سوسیالیستي ټولنه کې د سود مقدار د کمونیست ګوند مرکزي کمیټه ټاکي. سره له دې چې مارکسیستي نظام په فکري لحاظ سود نه مني او دغه کار د سرمایه‌داره نظام لوی اشتباه بلي، مګر د واقعیت په ډګر یې له سوده پرته بل بدیل پیدا نه کړ. په نړیوال تجارت کې دی له سودي تعامل څخه ګټه اخلي. اوس په دې باندې بحث کوو چې د اسلامي بانک څه ته وایي. اسلامي بانک هغه بانک ته ویل کېږي چې ټول فعالیتونه د اسلامي شریعت د قوانینو او اصولو په رڼا کې ترسره کوي. بې له شکه چې بانکونه د اقتصاد د ملا د شاتیر حیثیت لري.
د خلکو شتمني خوندي ساتي هغو ته حرکت ورکوي او له هر راز سودي تعامل څخه اسلامي بانک لري. په اسلامي بانک کې سودي سیستم دی. د اسلامي اقتصاد د ودې اساس ګڼل کېږي. اسلامي بانکونه په اوسني وخت کې د اسلامي نړیوال خوځښت د هڅو پایله ده. په اسلامي نړۍ کې د لویدیځ د پانګواله سودي سیستم لارې چارې په کار واچول شوې. له تباهۍ او بدبختۍ نه پرته بله لاسته راوړنه نه وه. اوس په دې باندې بحث کوو چې د اسلامي بانک تاریخچه له کوم وخت نه پیلېږي. د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د 20مې پېړۍ د 15مې لسیزې په وروستیو کې رامنځته شو. دویمه تجربه په مصر، سودان او جده او بیا په اسلامي نړۍ کې رواج وموند چې په 2004 کال د اسلامي بانکونو شمیر په اسلامي ملکونو کې 284 او د کارونو حجم د 261 میلیارډ ډالرو ته رسیدل. اوس په دې باندې بحث کوو چې په اسلام کې د بانکداري اصول څه دي. په معاملاتو کې د سود نه موجودیت او د مشتریانو سره په ګټه او تاوان کې شرکت. نو بانک کولی شي چې په مضاربت باندې پیسې ورکړي خو په سود یې نشي ورکولی. په ټولو معاملاتو کې د ظلم نه موجودیت. د ټولو هغو اجناسو نه تولید او نه تعامل چې اسلامي شریعت حرام ګرځولي. مثلا یو بانک یو کارخانه لري نو شراب جوړي، دا جایز نه دي. نو هغه کار به په مخ بیایي بانکونه چې تجارتي کاروباري بزنس وي نو چې هغه شرعي لحاظ باندې جایز وي. بل احتکار نه هم ځان ساتي. نو داسې به نه کوي چې بانکونه غلیدانې واخلي او احتکار جوړ کړي. دا د اسلامي بانکونو لارې وي. د اسلامي بانکونو د بری لارې: اسلام دښمنه ډلې او افراد د اسلام د اقتصادي نظام او د اسلامي بانکداري په ضد ناوړه تبلیغات کوي او وایي چې خلک د زراعت، تجارت، صنعت د کسب او کار لپاره پانګې ته اړتیا لري. هېڅوک یې له سوده پرته نه ورکوي. نو د پورته شبهاتو د حل لپاره به موږ د اسلام په بې سوده بانکي سیستم باندې بشپړه تشریح وکړو او د اسلامي بانکداري ښې لاسته راوړنې د بریا لارې چارې به په ګوته کړو. په اول چې ده په بشپړه توګه د شرعي ضوابطو او مقاصدو رعایت، د معاصرو پرمختللو وسایلو ابتکاراتو څخه کار اخیستل، د مامورینو د ایماني عنصر پیاوړتیا. په بانک کې چې کوم کسان کار کوي په اسلامي بانک کې هغه به د ایمان خاوندان وي. بې ایمانه خلک په اسلامي بانک کې کار نشي کولی. او درېیمه دا ده چې عام ولس د اسلامي بانکونو په خدماتو او اهدافو پوهول او د سودي بانکونو په زیانونو یې خبرول پوه کول. او څلورم چې د ټولو سیمو ته د اسلامي بانکونو پراختیا، د داسې مالي بازار جوړول چې اسلامي بانکونه ځان ته جلب کاندي. د اسلامي بانکونو د کړنو قانون جوړول. د اسلامي بانکونو په وړاندې لوی خنډونه بېدینه سیستمونه دي او دلته ستونزې دي، بدلیدونکي سیاسي او اقتصادي حالات او شرایط، اداري فساد، ناوړه اخلاق او د خلکو عدم باور، د محلي پیسو د نرخ ګډوډي او عدم ثبات، د یو منظم قانوني او تنظیمي کمیسیون نشتون، د مرکزي دیني کمیټې څارنې او تفتیش نشتوالی او د متخصصینو د خاصو شرعي مجالسو نشتون او ځانګړی محاسبوي سیستم. ځکه د لویدیځ د سودي نظام معیارونه کافي نه دي. د اسلامي بانک کاري څرنګوالی: اسلامي بانکونه د سود په ځای د پانګې اچونې اسلامي طریقه کاروي. د پانګې اسلامي شکلونه دا دي: د مضاربت تړون، په دې توګه چې پیسې د بانکي کار د بل چای ګټه تاوان به شریکي. په دې توګه مرابحه، یو سامان په پیسو اخیستل او په ګټه یې خرڅول. د سلم بیه، غلیدانې په وږو کې د ریبلو څخه میاشت او یا دوه مخکې اخیستل. مؤجله نسیه بیه، یو جنس په نیټه خرڅول. چې ته په مارکیټ کې موټر واخلې یا بل څه سودا واخلې خو تا په نغدو واخیسته خو ته په هغه باندې خرڅوې په نیټه باندې، دا جایز دی. یو موټر تا په 2 لکه اخیستی دی خو ته خرڅوې په 3 لکو باندې یو کال په قسطونو باندې، دا جایز دی. اجاره، یو کور او ځمکه په کرایه ورکول چې بانک یو هغه جوړه کړي، فامیلي جوړه کړي او بیا هغه فامیلي په کرایه ورکړي، یا یو مارکیټ جوړ کړي، اپارتمان جوړ کړي نو په کرایه ورکړي.
د صنعتي پروژو احیا د بانک لخوا په مباشر ډول د کارخانو جوړول او اداره کول دا هم کېدای شي چې صنعتي ادارې. حسنه پور خلکو ته د لنډې مودې لپاره حسنه قرض ورکول. د اسلامي بانک خدمات چې دی یو جاري حساب دی، دغه د مضاربت او مشارکت په کاته کې دی. بانک یوازې د ساتنې ذمہواري په غاړه لري. د پیسو څښتن هر وخت کولی شي چې خپل پیسې وباسي. بل چې دی د پسنداز حساب دی، په دغه حساب کې ګټه نه مګر د بیرته ورکولو په صورت کې بانک د تشویق په خاطر یو څه ورکوي. دغه کار روا او سود نه ګڼل کېږي ځکه ټاکلی دی هغه د انعام او د تشویق په توګه د مال خاوند ته ورکوي. د پانګونې حساب دغه په مضاربت بانک ته پیسې ورکول په ګټه تاوان کې شرکت ده چې د دوه اړخیزې موافقې په اساس فیصدي ټاکل کېږي. د حسنه پور حساب بانک د خلکو امانتونه د قرض په توګه اخلي ځکه چې د قرض په ډول یې ترلاسه نه کړي او د دې پیسو استعمال ورته جواز نه لري. د پیسو څښتن هر وخت ویستلی شي، په دغه صورت کې بانک د چا څخه فیس او کمیشن نه ترلاسه کوي. د پیسو د لیږدونې خدمات اسلامي بانک د نورو بانکونو په څیر له یو ځای نه بل ځای ته د پیسو د حواله کولو کار هم سرته رسي او په دې کار یو څه کمیشن اخلي چې شرعاً جواز دی. د اخلاقي ارزښتونو رعایت په معاملاتو کې د اسلامي اخلاقي ارزښتونو رعایت او د ملت په اقتصادي او ټولنیزه وده کې ونډه اخیستل، اداري او مالي خدمات خلکو ته وړاندې کول، د اجورت په مقابل کې کار. بانک ځینې مفید او ضروري کارونه سرته رسوي او په مقابل کې مزدوري اخلي. د خلکو د ملکیتونو خرڅول، د تجارت مال راغوښتل، په رایل او موټرو کې بارول او د نورو دفترونو څخه یې راخلاصول، د خپلو مراجعینو منقوله او غیر منقوله دارایي اخیستل او خرڅول، صنعتکارانو بزګرانو ته مشورې ورکول، خلکو ته قرضې ورکول. په دې کار سره بانک هیڅ عوض نه اخلي. بانک په خپله بودیجه کې دې کار ته یو څه پیسې مختص ګرځوي. د لنډې مودې قرض ورکول ډېر اهمیت لري. ځینې وخت سوداګر د بیرون څخه مال راغواړي او هېواد ته رارسیږي، نو د ټکس او محصول لپاره سرمایه ضروري او دا کار له قرضه پرته امکان نه لري. د قرض لپاره وخت باید بانک خلکو ته څرګند کړي. په کومو بانکونو کې چې د مضاربت کار کوي هغوی باید چاته دومره قرض ورنه کړي چې پیسې ختمې شي، ځکه کېدای شي د دې څخه خلک بده استفاده وکړي او بانک تش کړي او له بل لوري د قرض په بیرته سپارلو کې غلطي او بې ځایه تعطیل رانولي. د قرض په مقابل کې د ضمانت اخیستل هم اړین دي. اوس په دې باندې بحث کوو چې په اجتماعي وده کې د اسلامي بانکونو رول څه ده. اسلامي بانک اول زکات راغونډوي. د اجتماعي تکافل د فقر او بیکاري د له منځه وړلو بنسټیزه وسیله زکات دی. اسلامي بانکونه د زکات صندوقونه جوړوي او د دې لپاره خاصه پانګه ټاکي. دغه بانک د نورو حسابونو ادارې څخه ګوښوي. که د زکات صندوق د ټولنیز ژوند په بهبود کې پوره ونډه اخلي او د فقر او غربت د له منځه وړلو هڅه کوي، د مصیبتونو کچه راټیټوي، خلکو ته د کار زمینه برابروي او د زکات د صندوق سرچینې د بانک د ګډونوالو شرعي زکات، ډالۍ او خیراتونه، جاریه صدقه. د لګښت ځایونه د اسلامي بانک د لګښت ځایونه بېوزله فقیران او مسکینان، بېوزله یتیمان او د قرآن کریم د حفظ حلقات او دینی مدرسې او په بېوزله هیوادونو کې د اسلامي مراکزو تاسیس، مصیبت ځپلو سره مرسته او پورولو سره تعاون او حسنه پور، بېوزلو ته د نکاح بندوبست کول او د پیغلو ودول. او د اسلامي بانکونو د بري شرطونه د اسلامي شریعت احکامو ته ژمنتیا، د قیادت او مشرتابه با تجربه مسلکي امانتدار مشران درلودل، د دندو مسؤلیتونو روښانه شرعي فکري تګلارې لرل، څرګند او واضح پلان درلودل، د کړنو لپاره دوامداره ارزونه او څارنه، خپله پاملرنه میداني څېړنو بحثونو ته اړول، د حکومتونو لخوا مرسته او خنډ لرې کول. د اسلامي بانکونو د ټولنیز مسؤلیت ډګرونه چې د اجتماعي مسؤلیتونه یې کم ډګرونه دي. د اسلامي بانکونو پر مخ بیونکي ټولنیزې چارې دا دي: د اسلامي بانک لخوا د زکات د صندوقونو پرانیستل او په ښه توګه یې مصرفول، د حسنه پور ورکول او په سالمه توګه د اسلامي پروژو په تمویل کې برخه اخیستل، لرې پرتو سیمو ته د اسلامي داعیانو لیږل، جوماتونو سره مرسته، تعلیمي مراکزو ته مرسته ورکول، د اسلامي کتابونو نشراتو خپرول، اسلامي کنفرانسونو سره همکاري،
په همدې توګه د بېسوادۍ په له منځه وړلو کې مرسته. نو خلکو ته د کورونو تهیه او جوړول، د ناروغانو سره مرسته، د حوادثو د پېښېدو په مهال د مسلمانانو سره مرسته کول، غیر اسلامي عادات او د تقالیدو په له منځه وړلو کې مرسته کول. د ستونزو د وتلو څخه سودي سیستمونه اسلام ته نږدې پالیسي غوره کوي. په دوم نړیوال جنګ کې چې اروپا په کډواله بدله شوه، د دوباره ودانۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جارج مارشال په 1940 میلادي کال یو پروژه وړاندې کړه چې 2.5% سود یې درلوده چې 15 کلونو کې ادا کوي. د قرآن حکم ده چې پوروړي ته د شتمن کېدو ته وخته پورې تاسې بې سوده قرض ورکړئ. نو غربیان چې اوس کومه پالیسي غوره کوي نو دوی د اسلام غوندې غوره کوي. د اوس په غرب کې چې کوم اقتصادي بحران رامنځته شوی، د دې بحران د حل لپاره او د دې بحران د له منځه وړلو لپاره دوی د اسلامي نړۍ پوهان کېنولي دي او غیر سودي بانکي سیستم باندې دوی کار کوي. دوی له اسلام نه استفاده کوي خو شرمېږي، د اسلام اظهار نه کوي. په پای کې به د درس لنډیز وړاندې کوو. په معاصر وخت کې بانکي نظام بشري ضرورت دی. بانک ایټالوي کلمه ده، معنی د سرمایې او زرو کارول. ځینې جرمن لفظ بولي چې معنی د مشترکې ګډې سرمایې په معنا ده. تاریخ پوهانو لیکلي دي چې بانکي نظام د میلاد څخه 18 پیړۍ مخکې د حمورابي دور پورې ارتباط نیسي. د اسلامي شریعت په رڼا کې مسلمانانو هم داخلي او باطني حوالې پېژندلې. زبیر بن عوام رضی الله عنه دغه کار کاوه. مګر لومړی ماډرن بانک د ایټالیا د وینز په ښار کې په 1586 میلادي کال جوړ شو. دویم بانک په 1444 میلادي کال په انګلند کې جوړ شو. بانکي چارې د وخت مهمه اړتیا ده. د پیسو ساتلو، بدلول، د پیسو حواله کول، د مالی سندونو ساتنه، سیاحتي چکونه صادرول دا د وخت اړتیا ده. بانک ګڼ ډولونه لري: مرکزي بانک، تجارتي بانک، صنعتي بانک، زراعتي بانک، د تبادلې بانک او د پسنداز بانک. په کاپیټالیستي نظام کې بانکي نظام په سود ولاړ او زیاته ګټه ترلاسه کوي. او په اسلام کې سود نشته. او سوسیالیستي سیستم چې سوسیالیستان په ښکاره ډول دی ځان د غرب هغه بلی رقیبان بلی، لیکن په عملی شکل باندې کمونستان چې دی هم په بیرونی تجارت کې دی په سود لاس پورې کوي. سودي سیستم دی هم چلوي. نو دا زموږ درس په دې اکتفا کوو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.